لکه مراد جی صاحب ورته ډېر ښایسته نوم یې ښودی. زمونږ د یو مشر مولانا احمد علي جان صاحب نوم یې ورته ښودی. دغه نوم دی که نه احمد علي جان. نو ما چې واورېدل مې رب العالمین دې ته د مولانا احمد علي جان صاحب په شانتې ښایسته او ښکلی عالم مزېدار جوړ. خو زمونږ د علاقې یو رونق وکړ، دا حقیقت دی. زمونږ د دې وطن د دې علاقې یو ډېر لوی رونق و، یو لوی رڼا وه او ډېرو خلکو ته ترې ډېره لویه فایده رسېدلې ده. تر ورځې به یې څو تقریرونه عوامو ته کول. ما ته به یې کله وی مولوي صاحب ډېر طالبان دي در سره. مونږ خو طالبانو ته کوو، ته عوامو ته لګیا رسې. عوامو ته دین دې ټولو رسو، سوات ته بونیر ته کوم ځای ته چې زه تلم او زه یم د پلانکي علاقې یاره ما مولانا احمد علي جان صاحب دلته راغلی. الله اکبر. کالام کې یو ځل ما بیان کړو یو جومات ډېره لوی عظیم الشانه جلسه وه. تقریر مې خلاص کړ، ما ته ستاسو د علاقې مولانا احمد علي جان صاحب دلته مونږ به راغوښتو تقریرونه به یې کول. کالام نو هغه د خشته نوم ورته یې ښودی دی. الله یې د حضرت مولانا صاحب په قبر باندې انوار نازل کړي او دا بچي دی الله تعالی د هغه په شان خشته ښکلي عالمان کړي. نو دا خشته نوم مزېدار به وله کړي او نوم به نه روانوي. ګورې دا ګناه ده. زمونږ خلک خشته ښکلي نوم به هغه وله روان کړي، لاس پې به وله مات کړي او خراب نومونه ډېران ګل ډېران شاه او د ډېران نوم دې په زوی ښودلی. دا مینه کوي مینه. پښتانه وایي د خر مینه لتی. هلکه ډېران شاه کې د کوم ځای نه مینه راله، ډېران ګل کې د کوم ځای نه مینه راله، ماړونګې پکې سي، لړم نوم هم پکې شته. هلکه د خدای نیک بخت لړم خو زهریله شی دی او لړم نوم ولک دی. د کافر نوم یقین وکړه، د کافرانو نومونه مونږ خلکو یې ښودي دي. د جهنم نوم، د اور نوم، د جهنم نوم خلک ایږدي. غلط نومونه مونږ اکثر ورله روان کړو چې دا نومران که داسې کړي. ما یو هلک نه تپوس وکړ، مې د زوی څه نوم دی؟ حامان. الله اکبر. وایي دا قرآن کې راغلی دی. مې قرآن کې خو فرعون هم راغلی دی. نو فرعون نوم هم ایږدي، خبیثه. حامان یې نوم دی. مې ته خبره چې حامان څوک و؟ نو دا تپوس وکړې ښایسته مزېدار ښکلي نوم، ډېرانې او مېرانې او چرګ او سپی او خنزیر او دا نومونه مېږدي. دا خراب نوم. او بیا نوم روان کړي. یو هلک نوم دی مامټې. هلکه مامټې. ما پې سوچ کوو چې دا مامټې خو به نه مور یې ښودی نه به وله پلار یې ښودي. چې وروسته مې تپوس وکړي د اصل نوم محمد خان دی. څومره ښایسته نوم محمد خان. هغه نه مامټې جوړ کړی. دا ګوره ډېره لویه ګناه. خشته نوم به وی انسان ته، خراب نوم به نه اخلی. او که خشته نوم دې وانه غېست او نوم دې وله روان که او خراب نوم دې ورته کېښود، د الله په نزد مجرم شي، ګناهګار شي. ټوله نوم بالې مزېدار. نو نوم به وله کېدې ښایسته مزېدار. ګوره نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو بچي له نوم کېښود، زامن یې چې کوم پیدا شوي وو، طیب معنا پاک. بل یې نوم کېښود طاهر معنا پاک. بل یې نوم کېښود ابراهیم علیه السلام. ګوره د پیغمبر نوم ورته کېښود. بل یې نوم کېښود مزېدار نوم به وله کېدې. دا په اوومه ورځ. دویم په اوومه ورځ باندې به وله سر وخوری. سرکلي چې ورته زمونږ پښتانه وایي، سر به وله وخوری. پوره مکمل به وله په چاړه سر وخوری. کالي کې جینۍ وي، ښه دا نه چې جینۍ له به سر نه خورئ، نه، هلک او جینۍ دواړو له سر به خورئ. دوه شو. او دریم دا دی چې د سر هغه ویښته به په تله کې واچئ، هغې سره به سپین زر وتلې چاندي، نو هغه خیرات کې. نو هغه زمانه کې خو چاندي به وه، پیسې به د چاندی وې، اوس خو نشته. نو 50-50 روپیا چې سړی وس کېږي خیرات ورکړه. او بل څه دی؟ بل دا دی چې هلک وي او وس یې کېږي، 2 ګډان یا 2 چیلي دی لال کي. او که جینۍ وي او د مور پلار یې وس کېږي، نو 1 ګډ یا 1 چیلي دی لال کي. هغه ګډان او چیلي چې په کوم قرباني ګورې کېږي، د کال بچې که وس یې کېږي. او زمونږ په وطن کې څه کوي؟ صاحب چې اومه کوي وي دې ته اومه وایي،
نو اوتو کی کنه هتو کی راغون کی نو لوبیا پکې واچي، غنم پکې واچي، ارهر پکې واچي، جوار پکې واچي، نو هغه خوټ کوي. نو پر کېبو کې په کوسو کې ویشي. نو ماشومان ته هغه د لوبیا او د چڼې دانې چېرته کې باقي له دیکا ورکي. دا څنګه وطن رواج دی. دا ښځو خپل کتاب دی، یو د الله د رسول کتاب دی، یو د موږ د ښځو ځان نه کتاب دی. دا د ملنګ بابا الوا ده، دا د ښځو خپل کتاب دی. هلکه د ملنګ بابا الوا څه ته وایي؟ وایي دا په کوڅو کې، په سلو کوڅو کې دی که په 50 کوڅو کې به ګرځي او خیر به راغواړئ او بیا په هغې الوا پخې او صاحب بشیر جان به راولي چې هغه پکې خپه کېږدي او چې بختوره شي که ایا ملنګ بابا الوا به دا ملنګ بابا لیدی دی؟ وایي نه ما ته معلوم دی که بشیر ملنګ بابا دی. د ملنګ بابا الوا دا قسم قسم نخرې پخرې جوړې شي. نو دا قصې نشته ښه ده. 7 توکي او 9 توکي او 10 توکي پکې نشته شریعت کې. د شریعت حکم دغه دی که وست کېږي هلک دپاره 2 ګډان یا 2 چیلې او جینۍ دپاره 1 ګډ یا 1 چیلې. که وست نه کېږي هسې خیرات وکړه او چرګوټی حلال کړه. که په هغې دې وست نه کېږي هسې یو نوړی ډوډۍ د کور پخ کړې ده کاسه کې واچوه چې غریب فقیر له ورکړه. دا هم ډېره ښه خبره. لیکن چې وست کېږي نو دا وکړه. ولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د کوم ماشوم عقیقه دې وکړه، ګډ دې حلال کړه او چیلې دې حلال کړه، نو چې د دې ګډ او د چیلي نه وینه څنګه په ځمکه توی شي دقه رنګې د دې ماشوم نه په مستقبل کې چې څومره بیمارۍ راځي هغه ته ختمې شي. مونږ هغې ته نه وي شوی. ما ویل لوبیا راوړه، چڼه راوړه، ارهر راوړه، جوار پکې واچوه، غنم پکې واچوه، اوربشې پکې واچوه او اور ورپسې بلکه خوټ کېږي کلي کې ګرځوه. وایي د پلانکي کاکا ماړونګي پیدا شوی. دا شل به نه کوي. شریعت برابر. رب العالمین د موږ له په قرآن او سنت عمل نصیب کړي. هغې ستا فایده ده. او بیا ګډ او چیلې چې حلال کې که پکې روجۍ چې واچوه، که داسې کوې چې نغدي تقسیمې په خلکو باندې تقسیمې، که قووا پکې کوې په خپله هم خوړی شي، په بچو هم خوړی شي او په قوم هم خوړی شي، په کلي کې هم خوړی شي. خو دا چل به ورسره نه کوې هغه ګډانو چیلو سره چې فرج ته وخېږي. ګور فرج ته به نه خېږي چې حلال مې کړه راشه او دا اوس فرج ته وخېږي او دا په قلال کار لږ لږ به خورم. مونږ خلکو قربانو سره هم دا لوبه جوړه کړې. قربانۍ ګډ چې حلال کړي نو فرجونه خوروتی دي پر فریزر ته وخېږي او بیا ترې لږه لږه را پرې کوي. دا چل به نه کوي، خیرات ته کوي. نو جناب دا دې ته عقیقه وایي. او که لږه غوندې وینه دې راواغېستې دا ګډه ده چې د ماشوم پرې سر دې پوهې کړه دا هم خیر دی. دا د 7 ورځې عمل. او که 7 ورځ باندې یو سړی جوړ نه شي او نه کړي په 14مه ورځ دې وکړي. په 14مه جوړ نه شو نو دې په 22مه وکړي. په 22مه جوړ نه شو په یو کم 13مه دې وکړي. هغې باندې سم نه شو ورپسې 7مه دې وکړي. هغې باندې سم نه شو ورپسې 7مه دې وکړي. او اصلي لنډ نښې ده دا وښیمه چې په کومه ورځ ماشوم پیدا یې د هغې نه 1 ورځ مخکې حساب کوه. بس چهارشنبې په ورځ پیدا یې د 9 ورځې 7مه ده، بله 9 15مه ده، بله 9 یو کم 22مه ده، بله 9 یو کم 13مه ده. بس 9 ورځ دې ښکاره شو. جمعې په ورځ پیدا یې د خالي ورځ 1 ورځ مخکې. نه 1 ورځ مخکې جمعې نه زیارت راځي. اتوار په ورځ پیدا یې خالي ورځ. او تاسو هم ګورئ صلاح وکړئ چې دا کوم راته ناست یې که عقیقه هم نه شي اوس هم ځان له کولی شئ. کومه اداره عقیقه وکړئ ما به راولئ زه به تقریر وکړم. حفیظ عبدالسلام چې بشیر جان به راشي په برغو اوازونو راتلو به درته ووایي. دا ما به راته وکړو. نو عقیقه دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنت ته. د حضرت حسن رضی الله عنه د حضرت حسین رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام کړی ده. بیا دا ماشوم مور به پالي لویی به او چې کله لږ غوندې لوی شي ماشوم او د خبرو اترو د زده کړې شي نو بیا به ورته کلمه ښایي. ګورئ لا اله الا الله به ورته ښایي، د الله نوم به ورته ښایي. او مونږ خلک چې ماشوم لوی شي نو کنځل ورته ښایو. چا به چې دا کنځل وکړه او چې هغه کنځل کوي مونږ ورته خوشحالېږو او یو بل ته وایي وګوره که د پلارکي ماشوم څنګه خشته خپل کنځل کوي. شریعت نه خلاف. کلمه ورته وښایه، ذکر ورته وښایه، سبحان الله ورته وښایه، الحمدلله ورته وښایه. ماشوم راوله جومات ته استاز ده
مولوی صاحب چې هغه ورته الف بي سپاره شروع کړي بغداد پټه دا الله نوم ورته وښیي دې کې ډېر لوی فایده او ډېر لوی برکت دی. ګورئ دې معصوم دی بې ګناه دی. معصوم ورته ولې وایي؟ معصوم د ګناه نه پاک. دا معصوم چې لا اله الا الله وایي، دا معصوم چې بسم الله وایي، دا الله نوم وایي، مور او پلار ته ډېره زبردسته فایده ملاوي، ډېره زبردست. تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه د بسم الله پر فضایلو کې لیکلي دي حضرت موسی علیه السلام یا عیسی علیه السلام یې مې په لاره تېرېدل، یو قبر باندې تېرېده، نو په قبر کې انسان ته عذاب ملاوېده. چې واپس په هغه لار راځي نو هغه قبر کې هغه انسان ته خوشحالی ملاوېږي. وختي پکې اور بلېږي او اوس پکې جنت دی. پیغمبرانو ته د قبرونو کشف کېږي. رب العالمین ته فوراً رجوع کړه چې یا الله اوس چې تلم نو دې قبر کې دې سړي ته عذاب ملاوېده، اوس چې راځم نو خوشحالي ملاوېږي. چې دا ولې؟ الله تعالی ورته فرشته راولېږله، وایي دا سړی ډېر ګناهګار و. دې چې کله مړ کېده د ده د ښځې په ګېډه د ماشوم و، دې د خپل بچي نه مخکې مړه شو. هغه د مرګ نه پسه د بچی پیدا شو. نو چونکې دې ګناهګار و عذاب پې شروع شو. اوس ستا د واپس کېدو نه لږ ساعت مخکې هغه ماشوم لوی شوی دی، لږ ساعت مخکې مور بوته استاذ له د جومات او هغه استاد ورته وایي بچی بسم الله الرحمن الرحیم. هغه ماشوم څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. رب العالمین ما له حیا راله. فرشتو ته مې وویل چې د ده نه کوم پیدا دی بچی هغه زما نوم اخلي الله وي رحمان وي رحیم وایي، ما له حیا را دي چې د پلار له عذاب ورکړم، عذاب پې بند کړي. اور بچی چې بسم الله وایي مور پلان نه قبر کې عذاب بندي، دنیا کې هم په عذاب بندي، قبر کې بندي، دنیا کې هم په عذاب بندي. دا الله رحمتونه به وري. نو جمعات تراوله بچی ته کلمه او خایا قرآن وته شروع کا، حفظ وته شروع کا ماشومانو بچو ته. امون چې ماشوم لوی شي نو دوغاخې پرتوګ وته واچي. دوغاخې پرتوګ پیژنې؟ هغه اسکولونو کې دغه رواج دی کنه. دوغاخې پرتوګ وته واچو او لنډې کوټ وته واچو، کوناټي یې باد وایي او په دې مخه کې ورته دلته کې د خر لکۍ وی ځان وکړي. الله کم ماشوم چې د بش او د کلنټن او د کافر په نقش قدم روان کې دنه به وروسته د خیر تمه څنګه کې قطعا بچې په دغه سکول کې مه داخله وه، کم سکول کې چې دوغاخې پرتوګ ورته اچوي. بچې په هغه سکول کې داخل کړي پیغمبري جامه خو اغوندې که او زه مدرسه کې داخل که بچي ګورې مدرسې ته بوځه قرآن پہ عزت او که ته په دې سکولونو کې سبقونه وایې نو سکول بد شی نه دی. موږ خپله سکول ویلی دی، کالج هم دا موږ ویلي دي، بده خبره نه ده. خو ګورې اوس د سکولونو د کالجونو سیسټم ختم دی. اوس چې دا کم موجوده کم ایم سی دی او انجینیرنګ کالج او دا ډګري هغې هغوی ځای نه نشته، نو چې ستا دا 1620 کاله پس د سکول نه فارغېږي نو د هغه به د کم ځای نه ځای پیدا شي. دا سوچ مه کوه، راولې جومات ته رزق او روزي به وله څوک ورکوي؟ الله به ورکوي. روزه پسې ټیک ده، ما وایي د سکول بد نه وایو، د کالج بد نه وایو، تعلیم ښه دی چې په صحیح طریقې سړی وکړي. دنیا پې سړی ګټل، دنیا ګټل واجب دي، فرض دي. بچو له نفقه ورکول واجب دي، فرض دي، څه خبره ده؟ حلاله نفقه چې ګټې. لیکن ما درته وایي چې د هغې نه نن سبا د هغې پروګرام ختم دی. اوس چې کوم سکولونه فارغ دي قسم دی چې پلاسیتوب پسې منډه وي ورته نه میلاوېږي. نو چې ستا بچې اوس نه پیدا کېږي 20 کاله 15 کاله پس بیا 14 پاس کوي نو بیا به نوکری کم دی. جومات ته راوله روزي به الله ورکوي، داسې روزي به ورکوي چې ذمهدارۍ سره به الله روزي ورکوي. تاسو زمونږ د مولیانو طالبانو د رزق پته نه لګي. ډوډۍ خو ټوله مونږ وخوړه، تاسو څه وخوړل؟ په شریعت داسې ده که نه ده؟ هر څه مونږ وخوړل، دا خوړل بیا د نه ګوري. او که دا زمونږ د مولیانو دا خلک زمونږ د مولا او د طالب د رزق نه خبر شو خدای شته مړه به کوي مونږ تاسو. دا غواړي زمونږ د مرګه تیاري چې څه خو مونږ وخوړل. حقیقت ته ته مونږ مولیانو له چې الله کوم رزق راکوي خدای شته که ستاسو خانه او نوابان هم داسې ډوډۍ خوړی شي. دا فخر سره یم الحمدلله. یا وخت هم چرګانو نخلو نوزګارېږي سړی ستاسو خورو خپل نه ستاسو خورو. ښه په مینه یې راله راوړي استاد صاحب ملا صاحب دا واخله به وایي کېږي ښه په مینه یې وخورو. سلاد ملاد او میوې میوې بشیر ته نه ګوري څه د خو یو تعالی داسې غټېږي څه
موږ چې غټ غټ وجودونه دا په ډوډۍ غټېږي هسې مو غټېږي په ناره خېټه خو څوک غټ سربېږي نه موږ دا ساربه دا ډوډۍ خورو او خدای پاک راله قسم په خدای ښه راکړي او نه پکې پرهیز ده او نه پکې دا بلډ پریشر دی او دا پلانکې بیماري ده دا ډنګره بیماري ده دا ډوډۍ به درته مخکې پرته وي در باندې به بند دی رزق به درته مخکې پروت وي یاره جي ډاکټر را باندې بنده کړې ده مونږ بندې مندې نه منو خورو یې وجلان داسې ده که نه بنده منده پکې نشته مولانا احمد علي جان صاحب رب العالمین دې په قبر انوار نازل کړي شوګر او ما سره به اکثر په دعوت کې مرګري لکه دې پروګرامونو کې به اکثر شریک وم مناسب تا شوګر دی هوټل پرېس کوم ما سره غپ لګاو ما ته وې مولوي صاحب چې کوم رزق علی مقرر دی به خامخا خورم سره بخلاصو کوم رزق چې مقرر دی او خامخا خورم چې کوم رزق دلته کې دروازه بند شو بس مرګ برازي خبره خلاصه دې تعقیده وای دې ته ایمان وای نو پرېس خو ښه دی سنت طریقه ده خو مونږ خو یې پرېزونو نه ساتي ته مونږ جومات طالبان ته نه ګور یو کاسه کې صاحب او تالوګان هم پراته د چرګ پوټې هم پکې پروت وي په هغې کې ورته تور باټینګن هم پروت وي په هغې کې ورته صاحب کچالو خویان د کچالو هم پروت وي او چې ته ورته وګورې ته وایې وروره طالب له دا خوړله او بیماري سمه ده لیکن بیماري په هغه نه راځي د هغه صحت چې نن پاو دي سبا یو نیم پاوي دا مې دې پورې درته وایي چې تاسو زه یو پټېله غوندې په ذهن کې دا واچو چې ډوډۍ ګورې په دغه سکول تعلیم کې نشته مونږ له خدای د هغې نه ښه ډوډۍ راکوي الحمدلله قسم د لوی لوی خانان او نوابان ستا د علاقې دا چې کوم ځان ته ځانونه وي ځانونه دا چې کوم د 100 لکو روپو په موټر کې ګرځي چې مونږ له مخه داري زمونږ ګوتې لاسونه ښکلوي مونږ تمې نه کوو د چا زه خو بې ذات خود په خپله تمې والا ملا نه ویم روزي الله راکوي رزق مال الله راکوي د جوارو سپوره وړی ده په هر څنګه ده زه د خان او د نواب او د دې خلکو پرواګای نه ساتم عزت او ذلت د چا په لاس کې د الله ډوډۍ او رزق د چا په لاس کې دی د الله مونږ سبق خپل وایو دین خپل زده کوو ځان له زده کوو زمونږ طالبان چې درس زده کوي دین زده کوي ځان چا له زده کوي ځان دین ځان له زده کوي سبق ځان له وایي اخرت ځان له ښه کوي ډوډۍ ستا خوري نو په بچو علم وکړه قرآن پې ووایه قسم په خدای قسم مې درته وخوړ چې داسې رزق به د هغه یو بچي د برکت نه تعالی الله درکړي چې داسې به د نواب او د خان رزق نه دا حقیقت ته ته وایي روزیرسان الله دی خپلو دوستانو ته چې الله نه ورکوي نو دشمن له به یې ورکوي تاسو خو زمونږ د برکته خورئ د مسلمان د برکته خورئ د کریمګو د برکته خورئ د علماو طالبانو د برکته خورئ که دا نیکان خلق په دنیا کې نه وي دا کریمګو په دنیا کې نه وي امریکا ستا د برکته خوري یهودي او عیسائی ستا د برکته خوري که کلمې والا مسلمان په مخ د ځمکه نه وي نو ځمکه الله دنیا او اسمان د یهودي او د نصراني او د کافر دپاره نه ده پیدا کړی چې د نیکانو بزرګانو د برکته خوري نو بچې راوله دین پې زده که حفظ پې وکړه قرآن پې زده که قسم دی داسې واړه واړه بچي تاریخ ما کتلی دی د 5 کالو د 6 کالو ماشومانو مکمل قرآن یاد کړی دی د 5 سال او 6 سال ماشوم مکمل قرآن یاد کړی دی داسې ماشومان تیر شوي دي قرآن پې زده که راوله دین ورته وښایه الله نوم ورته وښایه دا ماشوم به کامیابي د ده زندګي به د مستقبل خشتی تاله به الله خیر ورکړي دي ماشوم له به رب العالمین خیر ورکړي امام شافعي رحمت الله علیه داسې ماشوم بچی د 12 کالو بچی د 100 کالو ماشوم لګېدلی دا د 12 کالو ماشوم دومره امام شافعي رحمت الله علیه کینه بچی دومره لا بالغ نو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم 12 احادیث په داسې نه کې یاد دا ورته یاد امام شافعي رحمت الله علیه کوټه ماشو امام محمد رحمت الله علیه پلار راوستو او استاد ته کېنو دې مراوز ته سبق وخایا د دې ډېر زیات خوبصورت او ډېر زیات خشتاو او خشتا خپل څنګه مزیدار نو استاد ته دې بوزا دلا ماشوم دې
سب دیکھو ما دین لراو چې دین زکی وې دې بوله چې قرآن یاد کینو بیا مال راول قرآن تلاول حفظ کا بیا راول دا مطلب ہے چې قرآن یادی خود دې کارو پتیری نو پر کې دوه درې کا تیر شي اندې به فوټه لګ ځواني به لګا غوندې تیر شي دا ماشومالی دا به ختم یوز ماشوم دی دا الکان طالبان سره کینینو سو دغه نشي نو ته دې بوله چې لګلوش په قرآن پیات کې بیا راول مطلب دا چې دوه کاله بار تیر کې چې عمر پوښ چې افته تیر شو دویم افته تیر شو لا میاش نه و تیر چې واپس راوست ویجی دا ماشوم میرا و سبق اتا تمانه چې قرآن ورته یاد کا حفظ وکا ویجی حفظ وکا الله اکبر قرآن یاد کا وی خدی دو افتے کے ویجی دو افتے کے یاد کا مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ دخپل شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ چکل مالتے جیل کے بند شو انگریزان ہونے انہوں مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ځان جیل ته ورسو او استاد د خدمت لپاره هله جیل نه تختی هغه وته تاسو کې ایمان د جیل ته دنه کې په پتا خو ته جرم نشته وي ما استاد څخه کم جرم کوي اعظم کو مطلب چې استاد خدمت وکړو جیل ته لا د رمضان میاشت راځي شیخ الهند صاحب رحمت الله علیه او فرمایل چې را یو سیس باندې ډېر لوی افسوس دی هغه دا چې ما چرته په رمضان کې تراویح بغیر د قران حکیم د ختم نه دی کړی جیل کې چې حافظ شتا چټول جیل کې معلوماتو کو یو حافظ پکې نو پیدالوم به رمضان دې چې بغیر پتراو کې او بغیر د ختم نه مونږ منځو کو به ختم تراوی بو مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه وته سیب الله بخیر کی دروازه به سپاره یادول روزانه او ما سوتن به پتراو کې اورولا سار له به دوه سپاره یاد کړه ما سوتن به پتراو کې اورولا بروز به درې سپاره یاد کړه پتراو کې به اوردا رمضان هم تیر شو قرآن حکیم هم ورته یاد شو نه کې جذبه چې یا قربان ته څنګه یادېږي نه کې جذبه چې په لکه پیدا شي امداد بر رب العالمین وکړي په پنځو کالو ماشومان واړه ماشومان د قرآن حکیم حافظان ګرځېدلي دا اکثر د مدرسو ته زم دي ختمونه له بعضې مدرسو کې داسې ماشومان پټې نه جینه کې یقینو که پټې نه جینه کې هغه مال راولي وی دین امتحان والا د حفظ یقینو که چاته نیم قرآن چاته شل سپاره چاته 50 سپاره چاته 12 سپاره وړي جنکه وي خسته لکه توتیانو غوندې چغیږي او ماته قرآن وره نفل بچی جمعات تراوله سکولم په وایه کالجم په وایه جمعات تراوله استاد ته کینه چې عقیده و توخی عقیده الله و توخی رسول و توخی منځ و توخی جنازه و توخی بانګ و توخی د مور پلار آداب و توخی قرآن حکیم و توخی حافظ سے اللہ تعالی جوڑ کی دا ماشوم تربیت او چې کله وو کالو ته ورسېږي نو بیا مونځ دی بوزا وو کالو ماشوم بالک او جنې یو بل نه جدا کی مانځلې بوزا او چې لسو کالو ته ورسېږي وهه مخې په مانځ خو خای وته مون او چې لسو ته ورسېږي نبی علیہ السلام فرمایي بیا که ماشوم مونځ نه کوي وهه لس کلن ماشوم بیا وهه مانځله به بوزي چې بلد شي مانځ سره د بلوغ نه مخکې چې مانځ سره بلد شي او چې کله بالغ شو بس رسې په د پاسه واچو اوس بیا خدای پیښو دغه بچی دی پیښ پتا چې د بچی کوم حق اخلاص شو نو د بچو ورونو په دغه طریقه خشته کلی مزیدار تربیه کوي اوس هغه دور نشته امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه د شاګرد دی او امام شافعی صاحب رحمت الله علیه استاد دوا ډېر لوی علما دي د حدیث امامان دي د فقه لوی امامان دي امام احمد ابن حنبل په مصر کې اوسېده او امام شافعی صاحب رحمت الله علیه په یمن کې اوسېده نو ډېره زمانه د یو بل سره ملاقات نو شوي یو ځل احمد ابن حنبل امام شافعی صاحب رحمت الله علیه دی په مصر کې اوسېده شافعی صاحب او احمد ابن حنبل په یمن کې نو شافعی صاحب رحمت الله علیه یو خط ولېږه د خپل شاګرد احمد ابن حنبل ته شاګرد یو قافلې والا له ورکو نا خط کې وته لګري چې شاګرد
زما ستا ملاقات ته ډېر زیات شوق دی او ډېر لمې شوی دی نو ته یو وخت ما ته وښایه چې ستا ملاقات ته درشم دا استاد ورته وایي چې احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ته خط ورسېده هغه خط وکت نو ملامت شو خو استاد زما د ملاقات ارمان کړی چې دا خو زما کوتاهي ده نو زه یو قافلې والا خط ولیکه او هغه ورکړه شافعي صاحب په نوم باندې استاد جي مانه ډېر لوی تاخیر شوی دی او زه په پلانکې قافله کې ستا ملاقات ته در روان چې کله هغه قافلې ته رارسېدو ورځ راله نو امام شافعي صاحب رحمت الله علیه خپلو شاګردانو ته وایي چې زما یو ډېر نږدې شاګرد دی احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ احمد ابن حنبل دا حدیث و حافظ د پیغمبر علیه السلام 6 لکه احادیث ورته یاد 6 لکه احادیث زما یو ډېر نږدې شاګرد دی هغه را روان دی استقبال دی امام شافعي صاحب سره د خپلو شاګردانو استقبال دی چې شافعي صاحب ورته عام خلک هم وتل ځکه لوی عالم راځي د حدیث استاد راځي چې بادشاه خبر شو بادشاه وایي څه چل دا جلسه جلوس ته څه دي وایي دا صاحب د شافعي صاحب یو ډېر لوی عظیم الشان عالم شاګرد را روان دی وایي چې موږ هم استقبال را شو بادشاه وزیران هم لاړو دې قافله کې راغی سلام کلام وشو نو دا بادشاه دی شافعي صاحب ته وایي چې ستا دا شاګرد دی لوی عالم دی او د فقه امام دی څلورم امام دی نو ته مهرباني وکړه دې ما راکړه زه یې مېلمه کړم شافعي صاحب ورته وایي دا زما شاګرد دی ما راغوښتی دی او دې به زما مېلمه وي خو امام شافعي صاحب رحمت الله علیه ډېر لوی مهمان نواز و مېلمستیا یاده ډېره ښه ده صاحب مېلمه کړ لومبې ماسخوتن د ډوډۍ وخت دسترخوان وغوړی یو خو احمد ابن حنبل ناست دی د هغه ملګري چې راغلي دی ناست دي شافعي صاحب ناست دی د هغه شاګردان ناست دي بادشاه وزیران یې مېلمانه کړل ورسره ورسره کېناست ډوډۍ شروع شو خدمت ته څوک ولاړ دي د امام شافعي صاحب رحمت الله علیه ماشومان یې لوړه نابالغه پوټې نه چا کوزه لاس کې نیولې ده چا کنډول نیولې دی چا ډوډۍ په لاس کې نیولې ده هغه ماشومان جنکۍ لګیا دی او خدمت ته ولاړ دي خدمت ته ولاړ دی نو ګوره چې عموما ډوډۍ خوړی شي نو خلک مېلمه ته نیغ نیغ ګوري د مېلمه نوړی شماري چې دا مېلمه څنګه خوراک کوي داسې ده که نو خلک ده ته ګوري احمد ابن حنبل او دې صاحب په ډوډۍ د پاسه ټیټ دی او ډوډۍ خوري او زر زر لګیا دی خوري او ډېره زیاته ډوډۍ خوړه ډېره زیاته چې ډوډۍ ډېره زیاته وخوړله او خلکو مته خیال دی خلکو بس په دې لګیا دی دا مېلمه چې ډوډۍ کله خلاصه کړه او د دسترخوان پورته شو دې یې راوسته خپل کور سره خوا کې یو کوټه کې ورته بستره خوره کړې پای کې سملو او شافعي صاحب خپل کور ته ننوت دا ماشومان یې جنکۍ والا راغلي ګوره دیندار دي دین زده کړي پټېنی دي دین نه خبر شافعي صاحب دی بابا وی هغه مېلمه پکې کم یو وی بچي دا ما ته چې مخامخ ناستو وی دا احمد ابن حنبل دی وی یو وی تا چې هغه شاګرد یاد او هغه دی وی یو بچي همغه دی وی تا چې د حدیثو امام دی او ډېر لوی حافظ دی او ډېر نیک دی صالح دی او ولی الله د زمانې دی وی بچي هم دقه وی ښه د حدیثو امام او دا دومره لوی نیک سړی داسې ډوډۍ خوري لکه دا ده چې وخوړه زر زر یې خوړه او ټولو خلکو بس کړی او دی لګیا او بابا د خو منګو شرمولو ټول خلک بار لګیا دا هغه امام دی داسې ډوډۍ خوري دونه ډېره ډوډۍ خوړه وره که نه ماشومان بچي دي ماشومان زمونږ د زمانې ماشومان اوخو توبه وباسه دا اعتراض کوي چې ډوډۍ ولې ډېره وخوړه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خېټه په 3 ځای تقسیم یو ځای کې ډوډۍ واچوه یو ځای کې اوبه واچوه او دریم ځای د دې سا هوا دپاره پرېږده چې دا سا پکې ځي راځي دې له پرېږده بیمارۍ کې به هم یو ځای کې ډوډۍ یو ځای کې نو موږ صاحبه د اوبو هغه ځای هم په ډوډۍ بند کړو دا هوا هغه خو پرېږده هوا والا ځای خو سوال نه پیدا کېږي چې څوک پرېږدي د هوا ځای نه پرېږدو نو بیا صاحبه چې جومات ته راشو نو په پور د دې سر نه هغه سره پورې غلو رالغلو استاد دا مونځ به کله کې او بیا په مانځه کې ودیو کله په یو خوا کله په بله خوا کله په یو خوا کله په بله خوا
ویل ته کې ډوډۍ ډېره خوړلې ده، اګرمي به روان روان کوي، اسخا بوی به د خولې نه ځي. دا ولې شریعت نه خلاف کار شو. نو هغه ماشومان خو پوهېږي که نه چې سنت طریقه خوراک خو دا دي چې په یوه ډوډۍ مړېږي نو درې میسه به یې خورئ، چې په درېو مړېږي نو یوه به خورئ. ته دې خو پوهېږي. نو فوراً اعتراض وکړو، بابا ښه تا چې وایي چې لوی امام داسې ډوډۍ خوري. ما خو یې بار وشرمول، وایي بچې ځم پرې پوه شوم چې ډوډۍ ډېره وخوړه. نو زه ورته سویم مېلمه دې ما راغوښتی دی. نو مېلمه ته څوک داسې ویلی شي چې ډوډۍ ډېره وخوړه. هم دې راوغوښتم را دې وستم، خو زما په ډوډۍ باندې تنګ یې چې زما ته وایي چې ډوډۍ دې ډېره وخوړه. بابا وایي شاګرد تا زمونږ خوښ نه شو، سنتو خلاف ډوډۍ وخوړه. بچې کټ ورته برابر سم کړی، کوزه ورته کېدی چې دی اودس وکړي، د شپې کې پاسي تهجد کوي نو کوزه ورته ډکه کېږي. ډېره ښه کټ یې ورته سم کړ. هغه ماشومانې جنکۍ شافعي صاحب بغلونه هغې ورته په کوزه کې اوبه کېښود. سهار چې امام شافعي صاحب پاڅېده ورې ورته کولاو کوي چې زه جومات ته مانځلي. جومات ته یې بوت چې ماشومانې رالې بستره غونډې چې ویې کتل کوزه هماغسې ډکه پرته وه، اوبه نه دي لګېدلې. شافعي صاحب راغی، ماشومانې بابا وایي ناشنا امام دی راوستی. بچې بیا څه چل شوی دی؟ نه نه ډېر لوی امام دی، بزرګ دی، متقي دی. بچې څه چل شوی؟ وایي بېګیا ټوله شپه خوب کړی، تهجد هم نه دي کړی. وره ماشومان یې بچي په اعتراض کوي، تهجد یې نه دي کړی. ټوټې ماشومان دي، دین نه خبر دي، سنتو نه خبر دي، ټوله شپه یې خوب کړی بابا، تهجد یې نه دي کړی. وایي ښه، وایي تاو ته څه پته ولګېده؟ وایي چې موږ ورلو کوزه چې مور ته ماسخوتن سیند ډکه ایښې وم هغسې ډکه پرته وه. بس شافعي صاحب نه صبر ونه شو، ورغې شاګرده ته خو ما راوښتې، تا سره مې ډېره مینه ده، محبت دی، زما ډوډۍ چې څومره ډېره خوړلې پرې خوشحالېږم، خو یو تپوس ته نه کوم. یو خو تا بېګا ډوډۍ ډېره خوړلې ده او د سنتو خلاف دې خوړلې، زر زر دې خوړلې ده. نو زه پرې خفه نه یم، خوشحاله یم، خو تا خو د سنتو خلاف ورزي ولې کړې ده؟ ته خو چې ما سره بل شان وې چې ما نه جدا شو، دا حالت ته ولې بدل شو؟ او بېګا یې تهجد نه دي کړی، کوزه ډکه پرته وه. ما له خپلو ماشومانو بچو پېغور دا خبره ووړو. احمد ابن حنبل ورته وایي استاد جي تلوار به نه کړې، زما خبره به وره. وایي بېګا چې ستا په دسترخوان کې ناستم ډوډۍ ته، وایي قسم په خدای چې ما ستا دې ډوډۍ ته وکتل، وایي ما ته داسې حلاله ډوډۍ په سترګو چې ته ښکاره نه شوه. وایي د الله د طرف نه دا انوار او تجلیات او برکات پې د پاسه ورېدل، ما په سترګو لیدل، داسې حلاله ډوډۍ د صاحب کشف. ما په دې سترګو هغه انوار لیدل چې پې ورېدل، رحمتونه برکات. وایي ما وایي چې احمده حلاله دې مونږ ته راشه چې څومره ډېره خورې نو وخوره، خیر دی یو 2 ورځې روجې به بیا ونیسي، یو 3 ورځې روجې به ونیسي، ناره به تېره کړي. خو دا حلاله ډوډۍ د شا به چې څومره خوړلی چې نو صاحب که ما زر زر خوړلې ده، ما ډېره خوړم، مطلب مې دا و چې ډېره وخورم. ولې ما ته حلال رزق ښکاره شو؟ ما ځکه ډېره خوړلې ده. او صاحب ستا دغې حلال رزق په ما کې 2 سره وکړل، 2 وره موږ خو چې ډېره ډوډۍ خورو نو خوب راځي، صفرا پیدا شي، خوب ورځي. ستا دغې ډېرې ډوډۍ په ما کې 2 سره وکړل. یو اثر یې په ما کې دا وکړ، علم والا اثر، علم والا چې بېګا صاحب ما د قرآن آیات او د پیغمبر اعظم احادیث ځان ته را مخکې کړل. د یو آیت نه مې په سوونو مسلې ویستې دي، سوونو مسلې، امامان د حدیثونه قرآن نه مسایل وباسي، په سوونو مې تېستې دي. او عمل والا صفت یې راکې پیدا کړ. عمل والا دا چې بېګا د ماسخوتن په اودس د سهار مونځ کړی دی، ځکه مې ستا کوزې له ګوتې نه دي وړی، ټوله شپه مې عبادت کړی دی. آفرین. خیر دا خو د ائمو خپل برکت دی، خو ماشومان یې جنکۍ اعتراض کوي، هغې پې غور ورکوي، سنتو نه خبر دی. نن زمونږ ماشومان یې جنکۍ د وخت نه دونه چاریانې نکونه پرېږدي، ماشومان یې جنکۍ. او صاحب د دنیا ناروا نری لوپټې او د اوس د وخت نه د فحاشۍ او دا قصې پسې شروع شي. نورونو ماشومانو له صحیح تربیت وکړي. یو شی پکې رانه یو شو د مارې چټه مراکب سنت متعلق د ماشوم ختنه سنت کول، ماشوم به سنتی هم هر کله چې سنتی دا 2 مرض باندې بعضې ماشومان سنتي دا ډېر ښي ماشومي مور یې د کړاو نه خلاصي لا پوهېږي هم نه، نو که په 2 مرض یې سنتی او که د هغې نه پس یې سنتی
او چې تر څو دې لا ماشوم ویلوي شوي نه نو شرعي طریقې سره به دا ماشوم سنت هم کې ختمه به وکړي. بهر کیف ما دا څو خبرې ستاسو خدمت کې عرض شوې په دې خیال چې په دغه طریقه تاسو د خپلو ماشومانو تربیت وکړي. دونه مې نیت هم نو ما یې زه به 20 منټه خبرې وکړه، ډېر زیات ستړی یم، څو ورځونه زه بېارام یم.